السلام علیکم مرګرو. نن به مونږ تاسو ته په آټو کیټ کې مونږ سره چې کوم دا میپ مونږ جوړ کړی یو پروجیکټ کې مخکې کلاسونو کې دا مونږ مکمل د دې ویډیوګانې جوړې کړې وي چې داسې مونږ څنګه یو میپ جوړو. نو دا پلان مونږ جوړ کړو او دا پلان به مونږ تاسو ته په 3D کې کنورټ کوو. نو دا به مونږ سټپ بای سټپ کوو. اول به دې کې مونږ چې څونه وال دي دا به کوو، بیا به پکې د وینډو او چې کوم دا دروازې او کړکۍ دي د دې راځینه او پکې مونږ جوړو. نو دا به مونږ سټپ بای سټپ کوو. تاسو مونږ سره اوسئ. تاسو چې کله یو پروجیکټ 3D کې شروع کوئ او تاسو سره راځي ریفرنس وي. ریفرنس مطلب دا چې تاسو دا یو ریفرنس دی، تاسو دا یو حواله ده، تاسو به د دې نه دا جوړوئ. هغې لپاره داسې کول پکار دی چې کوم اوریجنل فایل دی پای کې کار مه کوئ. هغې کې یوه خبره دا ده چې تاسو د دې فایل نه یو کاپي والئ. لکه زه اوس دا کاپي والا موضوع ته لیکمه، دې کې 3D به ته 3D ولیکم او صرف دا مې ورته ورکړو 3D چې ما سره دا فایل هغې سره ریپلیس شي. اوس که زه دې کې کار کوم هغه پروجیکټ ما سره په خپل دی پاتې شو اوریجنل، او اوس که زه دې کې څه کار کوم نو په هغې پروجیکټ به ماته څه اثر نه غورځوي. اول زه دې کې لږ کار کوم، زه دا سایټ ته کوم، ماته دې ضرورت نشته دی. داسې دام او داسې دام دا به مونږ په کارېږي وروسته، خو دا زه فلحال سایټ ته کومه. زه دا به م والم سایټ ته به کم. خو چې کله مونږ 3D شروع کوو نو هغې کې مونږ سره اول کلینینګ پکار دی. کلینینګ مطلب دا چې کوم ضروري څیزونه دي مونږ به هغه په دې کې پرېږدو او نور به مونږ هایډ کوو یا به ډیلیټ کوو. لکه دا دروازې چې کوم دي د دې ضرورت مونږ ته نشته دی، یا دا کړکۍ شوې. صحیح ده؟ یا مونږ سره د دې خو په کار راځي، خو زه طریقه به درته وښیم چې دا به مونږ څنګه جوړو که نه. خو دا څیزونه مونږ سره نشته دی، مونږ سره صرف دا خالي ځایونه پکار دي. نو زه به دا لیر بند کړم صرف. صحیح ده؟ زه به وینډو او ډور به بند کړم. صحیح ده؟ ما دا دوه دغه بند کړل. صحیح ده؟ نو تاسو دا هم بند کړئ، څه خبره نه ده. سټیر هم بند کړو. دا سټیر پړو ته ویل کېږي. صحیح ده؟ اوس به مونږ سره دا ځایونه دي، دا به مونږ اړو 3D ته. نو اول به زه لاړ شم 3D ته. 3D ته راوړېدو لپاره تاسو په دې کلیک کوئ، بیا به راشئ په دې کور به کلیک کوئ. نو تاسو ته به دا چې کوم ویو ده دا به 3D ته واوړي. د دې را کلر دی ما سره دا وال به زه چینج کړم، دا به زه سپین کړم. صحیح ده؟ چې وایټ کلر کوم دی زه به دا والم. فلحال ما دا واغستو چې ماته لږ صفا ښکاري. تاسو به کله ایکسټروډ کوئ دا نو یا ساته چې دا صرف تاسو ته وګوره، دا صرف هغه یو سایډ کېږي. زه راځم دا لږ دغه ته اړم کنسپچوال ته. نو مونږ ته دیوال ټول پکار دی، مونږ ته صرف دا یو لاین وشلو. نو مونږ به داسې کار نه کوو. صحیح ده؟ تاسو به څه کوئ؟ زه را کنټرول زیډ کوم. تاسو به د دې په ځای هلی پریس پول. تاسو چې اوس راشئ کله دلته کلیک کوئ، ګوره د دې په لاین به نه سلیکټ کوئ، په دې سنټر کې به کلیک کوئ. نو اوس ورته وګوره، اوس تاسو سره ټول لاین به را دغه کېږي. تاسو کنسپچوال ته واړوئ، ته وګوره دیوال پوره تاسو سره بره ایکسټروډ کېږي. نو تاسو به پریس پول په مدد سره کوئ. تاسو ته دا معلومه وي چې پریس پول لپاره به تاسو د دې په دې میټ کې کلیک کوئ، او چې کله تاسو دې ته رانږدې شئ نو هغه بیا نه پیک کوي، ځکه چې دا ټول آبجیکټ چې کوم دی دا موږ سره په سکرین کې راوستل پکار دی. بیا د دې میټ کې تاسو کلیک وکړئ، خو دا نه کېږي داسې. دا کېږي ځکه چې دا په سکرین کې دونه راغله. ګوره ورته زه راځم په دې مې کلیک وګوره، هغه اوس لږ هایلایټ شو. نو مطلب دا کېږي ځکه چې دا موږ سره کوم پوینټ دی دا په دې کې دننه پوره راځي. یا دې ته راشئ، ګوره ورته لږ نور زوم کوئ، وینئ دا اوس هایلایټ شو. داسې دلته وګوره. صحیح ده؟ نو په دې کې مونږ سره نه کېږي. د دې لپاره به تاسو څه کوئ چې لږ لږ پوینټونه به دا تاسو کلوز کئ او بیا یې وکئ. لکه زه به والمه چې زه به اول دا انټیریر دیوالونه هایلایټ کړم. زه به دا اول ایکسټروډ کړمه. زه به راشم د دې پرې سنټر به کلیک کړمه. صحیح ده؟ اوس به مونږ څونه هایټ ورکوو، نو مونږ سره د یو کور هایټ وي چې کوم باندې مونږ سره چت راځي، نو هغه مونږ سره وي 10 نه واله 11 فوټ پورې څوک بار هم دي. صحیح ده؟ تاسو ما به زه 11 کېرم او زه به هلته انټر وم پوټ به اوس زه ولیکم. صحیح ده؟ ما اوس دا ولیکو، بیا زه راځم په دې کلیک کوم، بیا اوس دلته پوټ. داسې تاسو ملټیپل باندې کلیک کولی شئ. زه راشم په دې کلیک کړم، اول هغه وکړئ چې کوم مونږ سره دا نه انټرنل وي. زه به دا هم والم 11 او دې یو باندې مو کوئ 11 فټ به اوس وښئ. صحیح ده؟ تاسو به په دې کلیک کوئ، بیا به راشئ په دې کلیک کوئ، په بره به لاړ شئ 11 فټ. صحیح ده؟ دا وشو. اوس به زه دا نور به کوم دي دا به زه لږ لږ پوینټونه کې به ډیوایډ کړم. لکه زه به داسې وکړم چې زه به دا دیوال دلته به کلوز کړم. اوس که تاسو پریس پول کوئ که نه، نو صرف په دې ایریا کې به کېږي. ګوره ورته سوري ما په سنټر باندې کلیک ونه کړو، په دې 11 او داسې زه راځم
یو بل دی کې کلوز کومه ده. شپ په مده سره د تاسو ځان ته داسې اړولې شي خپلې مرضۍ مطابق. داسې نه چې دا تاسو صرف د پریس پول نه په مده سره نشئ کولی، دا تاسو په ایکسټروډ هم کولی شئ. نو په ایکسټروډ بیا څنګه کوئ؟ ایکسټروډ دپاره به تاسو دا کوئ چې دا به تاسو دغه شان یو ابجیکټ کوئ. لکه زه به دې دا لرکم دې دي نه به دې دا لرکم دا ډیلیټ کم او یا ساته چې دا ټول کلوز وي. ګوره تا ما سره دلته یو بل یو کمانډ دی چې دا به پې استعمال کم. ته وایي بي او، زه به بي او باندې کلیک کم او پیک پوینټ به والم او د دې پرې سنټر کې به هغه شان دلته کلیک وکړم چې دا لاین نه دا دننه سایډ زه کلیک کم. وګوره دا اوس سلیکټ شو ټولو ته. وګوره انټر مې کو. اوس ته ګوره چې تاسو راشئ ایکسټروډ ته راشئ یا کیبورډ نه ای ایکس ټي انټر او انټر کوئ او په بره چې څونه ځئ نو تاسو له ورکئ 11 پیټ. صحیح ده. نو داسې هم کېږي تاسو ما د پریس پول په مده سم وکړو او د ایکسپورټ په مده سم ما تاسو ته وکړو. صحیح ده. او چې کوم ځای نه پاتې دي هغه پکې وګورئ. لکه دا ځای پاتې دی نو پریس پول په مده سې وکړئ 11 پیټ. داسې دا دی 11 پیټ دا دی او دا پکې پوره براولئ سکرین کې دا کلیک کا او 11 پیټ باندې کلیک کا. وګوره چې نور کوم ځایونه پکې پاتې نو تاسو کولی شئ. صحیح ده. اوس دا وشولو تاسو سره. اوس مسله موږ څه دا ده چې کومې دروازې یا کړکۍ دی کې هغه ځایونه مکمل هغه شان پاتې دي نو دا ځایونه موږ کلوز کوو. مطلب دی چې په دروازو او کړکو چې کوم اوریجنل ځایونه دي لکه کوم څنګه چې ښکاري هغه شان به کوو. لکه دلته را کړکۍ موږ سره د دې نه دې پورې خالي نه وي که نه. دې بره نه هم دا دیوال دلته وي او د دې لاندې نه هم لږ دیوال دلته وي. نو دا موږ څنګه کوو؟ راځئ چې تاسو ته وګورو. اول زه دلته را بار نه سټارټلم. دا کړکۍ لږه موږ څه غټه ده. هره کړکۍ موږ څه غټه ده او دروازه لږه وړه ده. نو تاسو به د دې نه پته لګي. صحیح ده. ها اوس به زه څه کوم؟ زه به راځم زه دا ځایونه کلوز کولو لپاره ما سره یو کمانډ دی ته ویل کېږي باکس. صحیح ده. باکس به څه کار کوي؟ ته به باکس په دې طرف باندې به کلیک کې. زه به اول د لاندې نه شروع کوم چې تاسو کنفیوز کوم نه. صحیح ده. د باکس باندې به کلیک کوئ یا تاسو کیبورډ نه بي او ایکس ولیکئ او راشئ په دې ګوټ کلیک کوئ او بیا د دې په دې کراس ګوټ باندې کلیک کوئ. صحیح ده. او بره لاړ شئ نو یاد دې وي کړکۍ د ځمکې نه څومره اوچته وي؟ 2 فوټه. 2 فوټه کې څونه وي؟ 24 انچ وي. صحیح ده. او دا دروازه د لاندې نه. صحیح ده. نو زه به راشم باکس ته. موږ به بره نه وګوره. بره نه به تاسو د دې په دې ګوټ کلیک کوئ او په دې ګوټ او لاندې به راشئ 4 فوټ. 4 فوټ ولې ګوره ته د 4 فوټ لیکم. یا ساتئ د دروازې هایټ چې کوم دی لکه دروازې د اوچتوالی چې کوم دی دا د لاندې ځمکې نه واله تر دې پورې دا وي 7 فوټ. صحیح ده. نو موږ سره دا ټوټل هایټ 11 فوټ دی. نو ما د دې نه دې پورې 4 فوټ واسطه 4 فوټه واسطه نو لاندې موږ 7 فوټه پاتې شو. صحیح ده. اوس به تاسو د کړکۍ دا ځای کلوز کوئ خو دا به بالکل دې ته برابر کلوز کوئ. همدغه شان دلته به هم تاسو 4 فوټه لاندې واخلئ. 4 ولیکئ پټو ته ولیکئ انټر کوئ. د دې دواړو دا چې کوم دی دا بالکل برابر دی. موږ سره دا په 2D کې هم همدغه شانتي وو. صحیح ده. ما کلوز کړي هغه لیرز همدغه شانتي وو. داسې ټول تاسو وکئ. صحیح ده. لکه دلته یو مین دروازه ده. زه به راشم باکس د دې په دې ګوټ کلیک کا او په دې او لاندې باندې 4. دا موږ سره دلته کړکۍ ده. نو تاسو دلته هم وکئ بي او ایکس 24 2 فوټ او بیا دلته کلیک کا د دې په دې ګوټ او په دې باندې 4 فوټه او بیا په دې ګوټ په لاندې باندې 4 فوټه. تاسو سره کومه چې دروازه وي تاسو معلومه وي. صحیح ده. دا هم دلته دروازه ده باتروم دروازه ده چې دې موږ باتروم جوړ کړو بي او ایکس په دې ګوټ او په دې ګوټ او لاندې باندې 4 فوټه بي او ایکس کړکۍ هم دې داسې وي. دا ټول تاسو سلیکټ کړئ شفت سره یا ډایرکټ کوم کار کوي. سوري. صحیح ده. او تاسو څه کولی شئ چې دا میرر کړئ.
میرر کو به څنګه نو تاسو ته پته ده د دې دا میټ پوینټ دی زه به میرر ووم او ګورم چې د دې میټ پوینټ موږ سره کوم ځای کې راځي دا یو دی وګوره دلته به زه میرر کم صحیح ده نو هغه بالکل دا دواړه یو شان دي هغه طرف ته یو شان دي دې طرف ته یو شان دي داسې او موږ په دې یو طرف واشروم کې کار وکړو لکه دا چې دي او بل طرف ته به میرر کو دا واشروم دروازه را نو هماغه شان بی او ایکس 4 فوټ او دا مونږ سره یا ساتي دا مونږ سره دروازه نه دا نه کړکۍ ده دا مونږ سره وینټیلیټر دی ته مونږ ته روشندان چې ویل کیږي صحیح ده دا اوس لګ دغه دی ګران دی ځکه چې ماته دوه پوینټونه نه ښکاري خو دا څه په چل به ښکاره کوي به تاسو نه ښکاري تاسو به دې ترا شي او 2D وایر فریم بواله او به به کار وکړي صحیح ده د سې په طریقه باندې وګورئ تاسو دوه سایډ ښکاري زه اوس راځم بی او ایکس او په دې ګوت کلیک کا او به په دې ګوت او په بره باندې بسونه دي یا ساتل دا په بره باندې موږ سونه دو موږ سره اول به دا دغه کې وګورم کله چې موږ په موږ نو خو دلی پای کې خدا په بره باندې به دا عالم 9 فوټ صحیح را واپس د کنسپچوال ته دم او بی او ایکس لاندې او په بره باندې ما 9 فوټ واغستو صحیح را د لاندې نه بره طرف او د بره نه به زه څونه لاندې ځم چې ما سره تقریبا 1 فوټ دغه پاتې شي 1 فوټ وینټیلیټر پاتې شي نو زه به والم 1 فوټ په زدي کې والم نو دا وګوره دا ما سره 1 فوټ وینټیلیټر پاتې شو صحیح ده دا ایریا ما سره پاتې شوله زه به دا کاپی کما دا کاپی کوم نو میرر به کوم صحیح ده او میرر او زه د دې یو میټ پوینټ داري او وګوره دی بل طرف ته ما سره میرر شي صحیح ده تاسو ما په دې کې دیوالونه جوړ کړل کوم دیوالونه ما تاسو په ټوډي کې جوړ کړل دې کې ما سره یو لږ ځای پکار دی خو ابا ورسته چې سټیر چې کله موږ جوړو موږ په پای کې هغه صحیح کو صحیح نو خپل حل پای کې موږ کار نه کوو صرف او صرف تاسو ته ما دیوالونه جوړ کړل کلکور لپاره مې زینه د لپاره خودل صحیح دا به تاسو یونین کوي لکه یو ابجیکټ به کوي دلته تاسو را جوینټونه ښکاری کنه وګوره دا بیل ابجیکټ دی نو یونین کوي به څنګه موږ سره کمانډ دی یو ان آی چې یو ان آی پریس کوي نو تاسو به یونین راشي انټر وکړئ او بیا به ټول سلیکټ کړئ دسي صحیح ده او انټر وکړئ اوس ته وګوره او جوینټونه ختم شو صرف دروازه او کلکو کې کم ځای یا پاتې شول صحیح دا ټول یو ابجیکټ شو ته وګورئ صحیح لاندې 2D لاین پاتې شو په خپل دی وی اسه مثلا نه کوي موږ سره ان شاء الله بل کلاس کې موږ دا کلکې او دروازې جوړو موږ به تاسو ته خایو چې دا موږ څنګه 3D کې ډیزاین کوو نو رائے پورې مالي اجازه راکړئ الله حافظ